کم وخت چې تاسو پرچې ته کینئ او دا دوه دعاګانې تاسو ووایئ نو انشاءالله دغه پرچه به تاسو ته الله تعالی اسانه کړي. دغه پرچه کې به الله رب العزت تاسو ته کامیابي در نصیب کړي او دغه پرچه به تاسو هیڅ کله نه فیل کېږي انشاءالله. صحیح شو جی. نو که تاسو د سکول پرچې وي که د کالج پرچې وي که یونیورسټۍ پرچې وي که د مدرسې پرچې وي که هر قسمه پرچې تاسو وي که نه نو دا دوه دعاګانې تاسو زده کړئ. مجربې دعاګانې دي اسانې دعاګانې دي چې پرچو حل کولو نه مخکې دا دوه دعاګانې تاسو ووایئ که نه نو دغه پرچه به الله رب العزت تاسو ته اسانوي او کامیابي به پکې الله رب العزت در نصیب کوي او د فیل کېدو نه به الله رب العزت تاسو بالکل محفوظ ساتي. صحیح شوه جی. نو دا دواړه دعاګانې زه تاسو ته دلته ویم په دې سکرین هم زه تاسو ته لیکم که نه نو د دې نه ځان له سکرین شاټ واخلئ. بیا چې کله هم ستاسو پرچې وي پرچې حل کولو نه مخکې دا دوه دعاګانې تاسو وایئ نو الله رب العزت په تاسو ته کامیابي در نصیب کوي. صحیح شوه جی. نو دا دوه دعاګانې به تاسو کم ټایم کې وایئ چې کله تاسو ته دا کوېسچن پیپر درکړي هغه پرچه چې کوم باندې سوالات لیکل شوي وي چې څنګه تاسو ته دغه پیپر ملو شي دغه پرچه ملو شي که نه نو دې ته به تاسو لا ګورئ نه دا به داسې الټه کوي او صرف یو پیره به تاسو درود شریف ووایئ او دا دعا به بیا یو پیره تاسو ووایئ اللهم انت القادر وانا المقدور فمن يقدر فلا قادر له الا هو. دا دعا به تاسو یو پیرا وای دی پسې به بیا درې پیری دا دعا وای تاسو رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دا به بیا تاسو درې پیری وای. صحیح شو جی. دا چې کله تاسو ته کوېسچن پیپر درکې دینه پس چې بیا تاسو ته انسر پیپر ملو شي که نه یعنی هغه پیپر هغه پرچه چې کوم باندې تاسو جوابات لیکئ دغه چې تاسو ته ملو شي نو هغې د پاسه به په دې ګوته باندې داسې ولیکئ نون والقلم وما یسترون دا به په ګوته باندې لیکئ ښه په پین یا بالپین باندې ونه لیکئ په ګوته باندې به داسې ولیکئ نون والقلم وما یسترون. بس دې نه پس به بیا تاسو بسم الله ووایئ درود شریف به بیا تاسو ووایئ او پرچه حل کول به بیا تاسو شروع کوي پرچم بیا ښه په تسلی سره پړاو کوي او بس د الله تعالی نوم واخلي او شروع کوي نو انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره پرچه به بالکل تاسو ته اسانه وي په اسانۍ سره به تاسو حل کوي او الله رب العزت په پکې تاسو ته کامیابي در نصیب کوي او بیا به انشاءالله د بندې نه چې تاسو دعاګانې کوئ. صحیح شوه جي. نو که تاسو په خپله پرچې د خو ډېره ښه ده خو که خپله ستاسو پرچې نه وي که نه نو د کمو ملګرو چې ستاسو پرچې دي د هغې ته ډېره شیر کوي زما عزتمندو ډېره دا ویډیو شیر کوي ځکه چې د ډېرو خلکو د چا پرچې شروع دي او د چا شروع کېدو ول دي نو که هغې ته دا ویډیو ستاسو شیر کولو په وجه باندې ورسېده نو هغې به بیا تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله امان.